بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالحق او تاسو ګورئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل. دوستانو په دې ویډیو کې زه د یو کورس افتتاح کوم چې پالمورا یو ویډیو ایډیټینګ سافټویر دی، ډیر آسان سافټویر دی. د هغې مکمل ټریننګ به زه تاسو ته درکوم په پښتو ژبه کې. ټیک شه دوستانو، نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته صرف د ډاونلوډینګ طریقه ښیم. د دې نه بعد چې زه څومره هم ویډیوز جوړوم هغه به د پلمورا حوالې سره پلمورا کې موږ ویډیو څنګه ایډیټ کوو، دې کې موږ بیکګراوند ساوند څنګه لګو، په دې باندې موږ خپل لوګو څنګه لګو، دا ټول خبره په دې کې راځي دوستانو. دا ټول طریقې به زه تاسو ته ښیم په دې سافټویر کې. نو دوستانو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ته زما یو ورکوټیشن دی، ریکویسټ دی چې دا زما یوټیوب چینل دی. که چېرته تاسو اوسه پورې زمونږ چینل نه سبسکرایب کړی نو دا د سور کلر سبسکرایب بټن چې د ویډیو لاندې ده دا کلیک کړئ او ورسره چې کوم د بیل آیکن راشي هغه هم تاسو ضرور دباو کړئ. نو د دې فایده به دا شي چې زه کومه نوې ویډیو اپلوډ کوم نو هغه به هم تاسو ته میلاویږي. او د سبسکرایب دپاره د جیمیل اکاونټ ضروري ده دوستانو. جیمیل اکاونټ باندې ما هم ویډیو جوړه کړله، دا تاسو کتلی شئ، دا تاسو وګورئ، تاسو ته به ډېره فایده وشي. تاسو به جیمیل اکاونټ هم جوړ کړئ او ورسره ویډیو ایډیټینګ به هم یاد کړئ. او په دې کې ما نورې ویډیو هم ما جوړې کړي ډېرې زیاتې چې هغه تاسو وګورئ، تاسو ته به ډېره فایده ورسیږي. نو دوستانو راځو خپل ټاپک طرف ته. تاسو به خپل براوزر کولاو کړئ. ما سره ګوګل کروم دی نو ما هغه کولاو کوم. د هغې نه بعد به تاسو دلته سرچ ولیکئ پلمورا ډاونلوډ پلمورا. ټیک شه دوستانو، دا به تاسو ولیکئ او بیا به انټر کئ. د هغې نه بعد دوستانو دا پیل نمبر باندې چې کوم لینک راغلی زه به هم دا کلیک کم. دا تاسو کتلی شئ دوستانو، دا یو ویب سایټ موږ سره کولاو شو او دلته لیکلی پری ډاونلوډ، نو زه به هم دا کلیک کم. دا تاسو کتلی شئ دوستانو 1.15 دا ټول فایل سټارټ ډاونلوډ باندې به زه کلیک کم او دا تقریبا ډاونلوډ شو. ما سره آی ډي هم دی نو په دې وجه زه راډاونلوډ شو او دې ځای نه به زه اوپن کم. نو دا به زه اوس د دې ځای نه انسټال کم. انسټال باندې به زه کلیک کم. یس دوستانو دا اوس انسټالیږي، لږ شانتې ټایم به اخلي، دا تقریبا انسټالېدو والا دی. نو دوستانو د دې انسټالیشن لپاره ستاسو نیټ چې ستاسو کمپیوټر یا لیپټاپ ته لګېدلی، ځکه چې د دې نه بغیر به دا ستاسو کمپیوټر کې نه انسټالېږي، تاسو ته به مسله وي. ټیک شو دوستانو، نو تاسو چې د دې انسټالیشن په وخت کې به تاسو چې کله هم تاسو دا سافټویر انسټالوئ نو تاسو به خپل نیټ آن ساتئ. ټیک شه دوستانو، نو دا اوس انسټالیږي، لږ شانتې ټایم به اخلي، نو لږ صبر به ورته وکړو. خیر دی چې ډاونلوډ شي نو زه بیا تاسو ته ووایم. دوستانو تاسو کتلی شئ چې دا موږ سره انسټال شو. ټیک شه دوستانو، نو زه به په سټارټ نو باندې اوس کلیک کم. د هغې نه بعد دوستانو دا اوس کولاویږي 8.3.5 د دې ورژن دی. ټیک شه دوستانو، او دا دغه شانتې تصویر به تاسو سره راځي. د هغې نه بعد دا یو چې کوم آپشن دی پل پیکچر موډ، زه به هم دوستانو د هغې نه بره چې دا دلته کم 16.9 دی دا به تاسو سلیکټوئ، ځکه دا 4.3 چې دا لږ زوړ شانتې دی. نو 16.9 دا به تاسو تقریبا په خپله سلیکټ کړي. بیا به تاسو پل پیکچر موډ دا به سلیکټ کړئ. ما هم سلیکټ کړو دې ځای نه. دوستانو تاسو کتلی شئ چې دی دا انټرفیس چې کوم دی ډېر آسان دی، د تصویر نه هم پته لګي. خو دوستانو په دې کې چې موږ ویډیو ایډیټ کوو، موږ چې پکې هر څه وکړو، د هغې نه بعد به دا موږ رجسټر کوو. ټیک شه، چې رجسټر دا موږ نه کوو، په دې کې د پلمورا واټر مارک راځي چې ویډیو ورسره ډېره بد ښکاري. نو دا به موږ څه کوو، دا دلته بر یو آپشن دی رجسټر. ټیک شه دوستانو، نو په دې به موږ کلیک کوو. بیا رجسټر آپشن دی او بیا پرچیز، یعنی رجسټر تا ته چې دا ته رجسټر که د دې کوډ موږ را ډاونلوډ کوو د نیټ نه.
او که ځان لاخلی نو بیا په پرچیز باندې کلیک کې بس د دې چې څومره هم ډالر هغه به تاسو ورکړئ او دا به تاسو ځان لوالی خو موږ دا پری ورژن استعمالو ټیک شه دوستانو د دې دپاره موږ د نیټ نه د دې کی را ډاونلوډ کوو نو د دې خپل کوډ دغه موږ را ډاونلوډ کوو نو زه رالم نیټ ته د هغې نه بعد به زه دلته سرچ کم فلمورا رجسټریشن کی ټیک شه دوستانو دغه شانتې به تاسو هم ولیکئ او بیا به انټر کوئ د هغې نه بعد دوستانو دا پهله نمبر باندې چې کوم لینک راغلی زه به همدا کلیک کم دا تاسو کتلی شئ دوستانو یو سافټویر موږ سره کولاو شو او دا دی دوستانو ونډر شیر فلمورا دا دی دلته دا لایسنس او دا دغه دی ورکړي ټیک شه دا ټول په دې کې د دې کیز ورکړي دي نو موږ به څه کوو کنټرول سوري دا ټول به دغه شانتې سلیکټ شو دغه شانتې پیدا شیز ټول باندې راولو دغه شی او دا موږ څه کوو کاپي به کوو ټیک شو کنټرول سی سره دا ما کاپي کړ د هغې نه بعد به زه بیا راشم د هغې نه بعد به تاسو نیو باندې دا ماوس کیدئ کلیک به نه کوئ صرف به ماوس پې کیدئ د هغې نه بعد دا تقریبا چې نمبر آپشن دی ټیکسټ ډاکومنټس زه به همدا کلیک کم دا یو ډاکومنټس کریټ شو دې له تاسو نوم هم ورکولی شئ زه ولې نوم ورکړم فلمورا رجسټریشن کی دا به زه انټر کم دا د دې نوم شو بیا به دا انټر سره زه کولاو کم بیا به زه کنټرول ویو وهم دا به زه ور پیسټ کم دا مارس ځان سره کاپي که د هغې نه بعد به زه بیا فلمورا ته راشم او دا رجسټریشن چې کوم آپشن دی دا به زه کلیک کم او پهله نمبر باندې چې کوم آپشن راشي رجسټر زه به همدا کلیک کم د هغې نه بعد به زه خپل نیټ بند کم ځکه چې کله ستا نیټ کمپیوټر ته لګېدلی نو بیا دا کوډونه موډونه پې کار نه کوي نو ما نیټ بند کو تاسو کتلی هم شئ چې کنیکشن ما کټ کو اوس به زه هغه ډاکومنټس کولاو کم کوم ځای کې چې ما هغه هر څه فلمورا کیز ور پیسټ کړل نو دا کوډ به زه صرف کنټرول سی سره کاپي کم او دلته به ور پیسټ کم د هغې نه بعد بیا رجسټریشن کوډ دا به هم زه کنټرول سی سره زه کاپي کم د هغې نه بعد به زه دوستانو بیا فلمورا کولاو کم او دلته به ور پیسټ کم بیا دا رجسټر چې کوم آپشن دی زه به همدا کلیک کم دوستانو تاسو کتلی شئ چې زمونږ فلمورا سافټویر چې د هغه رجسټر شو ډیر په اسانۍ سره خو دوستانو که ستاسو نیټ چېرته کمپیوټر ته لګېدلی نو بیا ډیره مشکله ده بیا تاسو ډیر په ګرانه سره دا تاسو نشئ مطلب بیخي رجسټر کولی نه شئ نیټ به بندوئ څنګه چې تاسو ته ما وویله دوستانو دغه شانتې تاسو به نیټ کولاو کوئ او د هلته نه هلته به تاسو د دې کی سرچ کی اول ته نه به تاسو کاپي کې بیا به نیو ډاکومنټس کولاو کوئ څنګه چې ما دلته ور پیسټ کو او بس هغه ځای نه بیا تاسو خپل نیټ بند کوئ او واپس به دا دې کې ور پیسټ کوئ نو دوستانو تاسو به داسې چلو کوئ چې دا ځان سره محفوظ کړئ ټیک شو یو خو تاسو چې فلمورا سافټویر را ډاونلوډ کو ځان سره محفوظ کړئ ډیلیټ کوئ ما بیا چې تاسو کومه کی را ډاونلوډ کړئ هغه هم تاسو سره ځان سره سیو کړئ لکه ما اوس دا دواړه را ډاونلوډ کړي دا به ځان سره هم محفوظه کېدم بس ما ته د نور ډاونلوډینګ اړو ضرورت شته دی نه ټیک شه دوستانو نو دوستانو په نوي ویډیو کې دې به زه کوم ویډیو اپلوډ کوم نو هغه به زه د فلمورا د ویډیو ایډیټینګ په باره کې تاسو ته چل ښیم چې په دې کې به تاسو خپله ویډیو څنګه ایډیټ کوئ دا ما صرف تاسو ته د دې د ډاونلوډینګ طریقه ښودله چې دا به تاسو څنګه ډاونلوډ کوئ او څنګه به رجسټر کوئ نو دا موږ ډاونلوډ هم کا او رجسټر هم کا ټیک شه دوستانو د دې نه بعد به زه د دې د ایډیټینګ په باره کې ویډیوز جوړوم دوستانو امید دی چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي او که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو ویډیو ضرور لایک کړئ او د دې په شانتې د نور انټرسټینګ ویډیوز لپاره تاسو زموږ چینل هم سبسکرایب کولی شئ تھینکس فار واچینګ الله حافظ